قرآن کې الله ویلي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. من سړی د بې حیا نه منع کوي، د منکراتو نه منع کوي. کم سړی چې فحاش دا منځګزار نشي کېدلی، او چې کوم منځګزار دا فحاش نشي کېدلی. واتبعوا الشهوات، خواهشات پسې ورپسې شول، فسوف یلقون غیا. زر دی چې دیو با د سزا د سرکشۍ سره میلاو شي، مخامخ بشي ان قریب د خپل دی ګناه سزا به یې ورته کوي. بل آیت کریمه کې الله فرمایي اخري سورت کې فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. هلاکت دی د لمونځ کوونکو دپاره چې کوم د خپلو لمونځونو نه غافله دي. الله ورته خیرې کړي فویل هلاکت دی وله. بل آیت کریمه کې الله فرمایي کله چې جهنمیان جهنم ته لاړ شي، جنتیان جنت ته لاړ شي، جنتیان به د جهنمیانو سره مکالمه کوي، خبرې به کوي، ورته تپوسونه به ترې کوي. نو یو تپوس به دا کوي ما سلککم فی سقر، تاسو دې جهنم ته څه شي راوستلي وایي؟ هغې به نور څه نه وایي، دی نه دي ویلي لا اول نمبر چې موږ زنا کوله، اول نمبر یې داندې ویلي چې موږ شراب څکل، اول نمبر یې داندې ویلي چې موږ خواهش پرستي کوله. قالوا لم نک من المصلین. جهنمیان به وایي موږ دې جهنم ته ځکه راغلي چې موږ لمونځ نه کوو. دا د الله کلام دی، ځان نه. قالوا لم نک من المصلین، لاول نمبر یې دا ذکر کړی موږ لمونځ نه کوو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول نمبر حدیث آداب ذکر دی، صحیح مسلم کی حدیث تے ان بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاة. د سړي او د کفر او د شرک په مابین کې فرق چې کوم دی هغه مونځ دی. چا چې مونځ پرېښودلی شرک ته کفر ته وراوښته. دا زما فتوا نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا ده. فتوی زه نه لګوم، مفتي نه یم، فتوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت کې د مشرکانو سره د یهودو نصارا سره جنگ و جدال قتل و قتال شروع د پای کې یو خبره دا ذکر کړې وه العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. زمنګ او د کفار مینس کې کوم لوز چې کوم دی، د دې منافقانو کفار مینس کې چې کوم فرق دی، کوم لوز دی، هغه مونځ دی. که چا مونځ پرېښود فقط کفر دی، کافر شو. نوجوانان واورئ، دا حدیثونه ځان سره نوٹ کړئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوی دي، دا زما فتوی نه او صحیح حدیث ضعیف نه. فمن ترکها فقد کفر، چا چې مونځ پرېښود کافر شو. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلی بل حدیث کې راغلی، امام منذری ترغیب الترهیب کې نقل کړی، شیخ البانی رحمه الله ته صحیح ویلی دی، مشکات کې نقل دی. نبی صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي ته نصیحت کوي، لا تترک الصلاة، لا تترک صلاة مکتوبة. فرض مونځ ګوره چېرته پرې نه دی، متعمدا په قصد باندې ولې قصدا مونځ پرې نه دی. فمن ترکها عمدا، چا چې قصدا مونځ پرېښود فقط برئت منه الذمة، دا ورته د الله ذمه اوچته شوه، د الله د هغه نه برأت دی، دا د الله نه جدا دی او الله د ده نه جدا دی. دیو جنا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کله چې هغه په خنجر باندې ووهلی د سهار په مانځه کې په دې تشي کې والی و او صحابه کرامو بیا هغه ویې وړه ټیم کې هم لمونځ وکړو. خو دغه ټیم کې یو ټیم کې ورته لمانځه ټیم چا ورته ویل او ویل امیر المؤمنین الصلاة، د لمانځه ټیم دی ویل. دی ففزع یو دم یې راټوپ لاسې او ویل چې او مونځ چې کوم دی هغه ضروري. نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة، او مونځ خامخا کومه ځکه چې د هغه سړي په اسلام کې څه حصه نشته دی، په اسلام کې د هغه څه جز نشته دی، څه حق یې نشته دی. کوم سړی چې مونځ نه کوي فصلى وجرحه يصعب دما، مونځ یې کاو د زخم نه دا وینه سي خوټاره احساس روانه وتې. نن که موږ په داسې حالت کې که موږ ته چا ویلي وي چې یاره عزیز زخمي شوی بیمار یې مونځ کوه، ما به ورته څه ویلې تا ته وګوره دې سر ته دې وګوره دا ټیم د ما منظر زما د حالات ته وګوره، ته ما تر منځه خبرې کوې. امیر المؤمنین څه وایي؟ او مونځ کومه لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة.
مونځ خو ځکه کوم چې دا هغه سړی په اسلام کې حق نشته چې کوم سړی هغه مونځ پرېږدي د دې سړي په اسلام کې اړول سړي به د حق نشته. زما وروڼو نن زمونږ په دې معاشره کې چې وګورئ تقریبا په سلو کې 95% خلک مونځ نه کوي. 95% الا ماشاء الله بعضې علاقې به داسې الحمدلله لکه دا علاقې شي، لیکن دلته موږ ګورئ بېلمازان شته ځایي نه په دې بازارونو کې هلته به جمع ولاړې موږ چېرته کار یې تلي بېرته را روان یو بازارونو کې به جمع ولاړې زموږ یاران په دکان کې ناست دي نوجوانان به ناست دي چا به سیګرټ لګولی چا به موبایل راغستلی پای کې ګوتې به وایي څوک به سیب سوپو ته ناست دي هغه به خوري څوک به یو کار کوي څوک به بل کار کوي. دا فتوی واورئ زما وروڼو دا معمولی خبرې نه دي. ګورئ دا د کفر او د اسلام خبره ده. دې وجې نه سعودي عرب علما اجماعي طور باندې د هغې چې کومه لجنه ده کومه کمیټي ده د علماو د فتوو په هغې کې صفا الفاظو باندې هغې ویلي تپوس شوی دی. یو کس تپوس کړی جي یو زنانه تپوس کړی دی زما خاوند یې مونځ نه کوي د دې څه حکم دی؟ فتوا ورته لیکي یو عالم نه دوه نه د سعودي عرب چې کوم علما ده اللجنة الدائمه او د هغې چې کوم کمیټي ده او هغې فتوا اوس چاپ هم ده اتلیر جله کې صفا الفاظو باندې ورته لیکي ستا خاوند که قصدن مونځ پرېږدي څه عذر ورته رهي ستا خاوند کافر دی ستا نکاح ورسره ماته ده دا ستا نه میراث نشي وړی تم ته میراث نشي وړی که دی مړ شو مسلمانانو په ده جنازه نه کوي د مسلمانانو په مقبره کې نشي دفن کولی. زما وروڼو لږ هوش نه کار والی نوجوانانو رایق شئ ځان سره دا فتوی والی. ومن لم يحافظ علیها چا چې د مونځ اهتمام نه کاو همیشګي نه کوله په مانځه باندې لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا نه به وله رڼا تا مونځ نه به وله دلیل او نه به وله نجات په ورځ د قیامت خلاصېدلی نشي. واخوا څه وایي واوره یخوا څه وایي او نوجوانانو په خوړ کې شپه ورځ چې ناست دی ویل ته واورئ دکانونو کې ناست دی وی واورئ کور کې ناست دی وی فیسبوک ته او په یوټیوب باندې ګنده فلمونه میسیجونه په واټساپ ګنده میسیجونه کوئ واورئ تاسو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د مونځ اهتمام نه کوي په ورځ د قیامت په له مونځ رڼا هم نه دلیل به هم نه نجات به ور نه وکان یوم القیامت دیو په ورځ د قیامت باندې ما قارون وفرعون وهامان وابی ابن خلف په ورځ د قیامت باندې چې دی د محشر په میدان کې راپورته کي د قارون سره به دی ولاړي فرعون سره به دی ولاړي هامان سره به دی ولاړي ابی ابن خلف سره به دی ولاړ وي. خپله م خوښه ده اوس خپله م خوښه ده چې د قارون سره پاسېږئ فرعون سره پاسېږئ که د حامان سره پاسېږئ او که د ابی ابن خلف سره پاسېږئ. امام ابن القیم رحمه الله فرمایي دا څلور کسان ذکر د بدې حدیث کې بدې کې نکته ده. مونځ اکثر خلک پرېږدي نو د څه وجې نه پرېږدي؟ یو خلک چې پرېږدي د مال د وجې نه پرېږدي د مال غم راغستلی کم سړی چې د مال د وجې نه مونځ پرېږدي ما قارون دی به د قارون سره پاڅېږي. کله خلک مونځ پرېږدي د بادشاهي په وجه باندې بادشاهیان اکثر بېلمازئ دا پاڅېږي د فرعون سره. کله مونځ خلک پرېږدي د مشرۍ د ریاست د وزارت د وجې نه دی به د حامان سره ورسره او کله مونځ خلک پرېږدي د تجارت د وجې نه نو دی به د ابی ابن خلف سره ورسره اتاجرو. زما وروڼو تپوس کوم ستاسو نه زمونږه په ورځ د قیامت باندې د خپل نبي سره پاڅېدل ولې نه دي خوښ؟ په ورځ د قیامت زمونږه د خپل ابوبکر صدیق سره پاڅېدل ولې نه دي خوښ؟ د عمر بن الخطاب سره زمونږ پاڅېدل ولې نه دي خوښ؟ د عثمان او د علي رضی الله عنهم اجمعین دې سره زمونږ پاڅېدل ولې نه دي خوښ؟ د عشره مبشره اصحاب بدر اصحاب الشجره جمیع صحابه کرام جمیع نیکان خلق دای سره زموږ پاڅېدل ولې نه دي خوښ؟
سشلې په موږ باندې اخر وجه سره چې زما پاڅېدل په ورځ د قیامت د فرعون سره خوښ دي وجه سره چې زما په ورځ د قیامت پاڅېدل د قارون سره خوښ دي وجه سره څه بنیاد دی څه سبب کېدلی شي چې په ورځ د قیامت زما پاڅېدل له حامان سره خوښ دي زما پاڅېدل له ابی بن خلف سره خوښ دي اخر په دې خلکو کې کم خصفت موجود دی په کم خصفت باندې دا خلک یادېږي چې زما پاڅېدل د هغې سره خوښ دي او زه مونځ پرېږدم زما د خپل نبي سره ولې پاڅېدل نه دي خوښ زما نبي ته به څوک ورسېږي زما ابوبکر عمر ته به څوک ورسېږي زما عثمان او علي ته به څوک ورسېږي چې زه نن مونځ پرېږدم او زه د هغې سره پاڅېدل نه غواړم شرم پکار دی موږ لره چې په ورځ د قیامت د فرعون سره په صف کې ولاړ یو شرم پکار دی موږ له چې موږ له په ورځ د قیامت د قارون سره ولاړ یو شرم پکار دی چې موږ د ابی بن خلف د حامان سره ولاړ یو او د خپل نبي نه موږ جدا ولاړ یو سبحان الله ای زما وروڼو واورئ زما وروڼو ای نوجوانانو واورئ دا څومره شرم دی چې خپل نبي ما ته په ورځ د قیامت باندې ګوري چې او پلانیه ته خو د فرعون سره ولاړې ته خو د قارون سره ولاړې ته خو د حامان او د ابی بن خلف سره ولاړې او د کامبټ نوجوان او د صبرباغ نوجوانه او د ټولې دنیا نوجوانه شرم نه راځي موږ له موږ له نه شرمېږو له دې خبرې چې په ورځ د قیامت دا خلکو سره موږ ولاړ یو او خپل نبي راته ګوري خپل صحابه راته ګوري چې د دې خلکو سره ولاړ دی ځان سره نوټ کړي دا حدیث او واورئ زنانه واورئ ښځو واورئ په کور کې 1000 بهانې د مونځ د پرېښودلو لپاره جوړوئ کله یې ماشوم راباندې متیازې کړي دي کله وایي صابره نه هلته وسول کله وایي روټۍ نه وسولې کله وایي سالن نه وسول کله فلان دا باندې غلط دي ورنه عقل ته فرعون سره ولاړې وایي شرم دا دی چې خاوند دې د صحابو سره د نبي سره ولاړي او ښځو تاسو د فرعون سره ولاړې او ډریورانو دا باندې نه چلیږي چې یاره جي زما جامې بې نمازه دي کله ډریور ته وي اکثر ډریوران داسې مونځ ولې نه کوې مانځه ته به ګاډی ودرېږي مونځ ولې نه کوې یاره جي ما بېګا ماشوم اخیستی و خپل هغې کې او میتیازې راباندې کړی وې نه بیلمازه دغه شانته بیلمازه ګرځېدې او جامې دې نه شي بدلولی ته دومره خیره دی کپړې نه شي بندولی ګندګۍ سره ګرځې بیا چې بار ته راشي دا اودس ته لوجې خو په دې پرتوګ کې میتیازې کوه که نه یا ماشوم کړی یا تا کړ دا څه بانه ده چې موږ یې کوو زما ورو د مانځه د پرېښودلو ګنجایش موږ ته نشته په اسلام کې مونځ که زموږ نه پاتې کېږي صرف په دوو حالاتو کې یا به موږ د مونځ پاتې کېږي زموږ نه په دې وجه چې موږ اوده یو یا به رانه مونځ هېر شوی د دې دوه سببونو نه علاوه په اسلام کې مونځ پرېښودل نشته دی که سور جنګ شروع دی هم قرآن کې وایي فإن خفتم فرجالا او رکبانا کله جهاد په میدان کې ولاړې هم سرې ګولې ورېږي مونځ به کې وایي په پیاده یې وکړه یا په سورۍ باندې وایي بخیر دی کته وی زه بیمار یم شریعت وی حدیث کې راځي صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك وإلا فهو ایمان مونځ کو په ولاړه که طاقت نشته لرې په ناستې وکړه که طاقت نشي په ملاستې وکړه که نه نو په اشاره باندې وکړه پرېښودل نشته پرېښودل د مانځه نشته زما وروڼو یو مونځ زموږ سره پاتې دی بس نور هر څه ختم شي دا مونځ خو کوئ که نه دا مونځ خو کوئ ورنه آخرت زموږ ټول بربادي ګورې خپله خوښه د حدیث کې ورته به یاد کړه ستاسو نوره مرضي ده